جانانه ته چې پکې نه یې او ړنګې کوڅې خو به دې اور رالګوینه. دا نړېدلي او ړنګ کورونه او ړنګې کوڅې د بلوچستان ایالت د سر ښارکوټي کادر آباد دی. د افغان کډوالو هغه ړنګ کورونه دي چې دوی په خپل لاس ړنګ کړي. له تېرو درې شاوخوا لسیزو راپهیسې دوی دلته دغه کورونه په خپلو لاسونو د ورځنۍ مزدورۍ کولو پس او په خوارۍ دغه جوړ کړي، خو نن یې بیرته په خپل لاس ړنګوي. د دې کوټو چتونه د بامونو لرګي، ګاډر، سریاوې او دروازې بیرته راټولوي او بیا یې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته وړي. هلته به بیا له نوې سره یو نوی ژوند پیلوي چې د هغه پایلې لا هم نه دي معلومې. دغه افغان کډوال دلته یې څنګه ژوند تیر کړی چې بیا افغانستان ته ځي، کومې تمې وړي له ځان سره او را روان به یې څه وي. له دوی سره به خبرې پر کوو، خو تر دې وړاندې د کاروان صاحب د غزل یو څو بیته دي. کاروان صاحب وایي چې یار له یاره مرور دی، ترنګ له تاره مرور دی، د مطرب ګوتې تڼاکې له ستاره مرور دی، شپه د ژمي د رنځوره سپوږمۍ هم تسه له نوره، فقیر ژوند له یخنۍ ریږدي له انګاره مرور دی، او غرونو لمر له دښتو ونیو د غاټولو د خدای مل سي. غرونو لمر له دښتو ونیو د غاټولو د خدای مل سي. ښار له کلي د یو کلی دی، ښار له کلي د یو کلی بیا له ښاره مرور دی. دا وطن د اوبو ونو د سوما د کیمیا بوټو له سنځلې نه درواخله تر چناره مرور دی. ما مې زړه ورته نیولی په ورغوي کې د مینې، ما مې زړه ورته نیولی په ورغوي کې د مینې، خو رنځور مې نازولی له اناره مرور دی. دلته ماشومان دي، ځوانان دي، له دوی سره به خبرې کوو. ځوانه ستا لورې ته راځم، ستا نوم څه دی؟ عبدالمنان. منان خانه ولې سپېره یې په خاورو په دوړو؟ نو سپېره په دې چې دا ګرده مسلمانان دا خلک روان دي، موږ هم روان یو د خیر سره. نو دلته مو نه پرېږدي حکومت سر د خلاص. و پاکستان کې مو تقریبا خلک 40 کاله 50 کاله تېر کړي دي، چې نه کم از کم 10 کاله خو تېر کړي دي. ستا څومره عمر دی؟ زما عمر 26 کاله دی شاوخوا. ته د دې کوټه کې پیدا شوی؟ په دغه کوټه کې پیدا شوی یم. ژوند مې د دې تېر کړی. څه ژوند دې کاوه؟ د دې مې بس وخت په مزدورۍ تېر شوی دی، د بل په مزدورۍ مو تقریبا وخت تېر کړی دی. خپل کاروبار مو نه دی کړی سر د خلاصو. زموږ څخه خو پاکستاني څه مرسته نه ده کړې سر د خلاصو. کم خوارۍ زحمت چې موږ ایستلی و، شپې ورځ مو پر ځان یو کړی و، چې کم ځان ته مو ځای اخیستی و، یو دوکان اخیستی و، زرنج اخیستی و، یو خوا مو ځان ته نن برابر کړل. دلته مو دوکان و، دلته مو تقریبا اخیستی و په 15 لک روپۍ یو دوکان اخیستی و. هغه دوکان خرڅ هم نه سو، دغه یې پاته سو. په زرګنجي کې مو په تیرامل کې مو مځکې وې، ځایونه و، هغه هم دا د 15 لک روپۍ ځای و، هغه نن پاته سو. د پاکستان خلک چې دي پراپټي دي، که حکومت دي، که عوام دي، دا خلک د دا افغانان څخه د مجبورۍ څخه فایده اخلي. فایده دا رقم اخلي چې د 4 لکه 60,000 روپۍ زرنج دی په 2 لکه جنو اخلي. د 15 لکه ځایونه په لکو په 1.5 لک اخلي. ولې چې خبر دی دا خلک ځي په نیمه ریټ جن اخلي. که وام نخي د ډېرو خلکو څخه ځایونه دغه پاته شوي دي. په کراچي کې، په لاهور کې، په دا کوټه کې حکومت په زور ځایونه هم قبضه کړي دي. خلک یې ایستلي دي، د روزګار څخه ایستلي ده. زنانې، کوچنیان، ماشومان یې دلې پاتې شوي دي، دې در باډر راډولي دي. ځایونه هم دغه پاتې شوي دي، کورونه هم پاتې شوي دي. په دغه نوي کلي کې خلک ډېرې خرچې کړي دي. دا کیدر آباد کې دغه خلک دي چې دلته تقریبا 7 لکه روپۍ تېر کال خرچه وکړل، نن دا دي برایم اخیستن ولاړې کډه سو، دا ځایونه دغه یې پاته سو. دلته څو کوره کلی و تاسو؟ دلته تقریبا شاوخوا 15,000 کورونه و، داسې آس پاس څه کم 15,000 کورونه و. اوس به څو پاته یاست؟ اوس به تقریبا پاته یو 600 کور پاتې، یا 1500 یا 300. خو په 4 حصه کې 3 حصه تلل، یو حصه پاتې. دا خلک هم دا د موټران ولاړ دي، روان دي تیاران کې. څوک ګاډیانې لوډوي، څوک چپه کوي، څوک یې نړوي،
څوک په ستا دلته تاسو کور څو تنه واسطه لکه مور پلار وروڼه موږ تقریبا دلته 22 کسان وو اندازن تر کوچني ګرده مور پلار اوس چیرې دي دلی دي په کور کې دي هغه ګرده دلی دي نو تاسو رشتې کړي دلته له خلکو رشتې مو کړي دي و خپل پاپس کې مو رشتې کړي تقریبا 3 رشتې مو کړي ځای خلکو سره به هم ستاسو د خلکو رشتې وي که نه هو خود ستا هو بالکل ستا نو هلته به افغانستان ته کوم ځای ته ځئ افغانستان کې نو موږ ځای نه لرو چیرې ولاړ سو نو هلته موږ ځای نه لرو دغسې په یو دشت کې به خپل کډه غورځو هلته نه ځای لرو نه سرای لرو خو دونه چې دا 40 کاله 10 کاله په د افغانستان کې زموږ پلار زموږ وروڼه چې موږ کم خوارې ایستلو کم زحمت شپه ورځ مو پر ځان یو کړی وو هغه مو مځکې واخیستې دوکانونه مو واخیستې هغه نن دا د راسه پاته سو خالي لاس برته روان یو تاسو له افغانستان له کومه وطن له کومې سیمې راغلي واسه هغه ځای څه خو زموږ پلرونه چې راغلي وو د ګوره میمنې سره راغلي وو که د کوم ځای سره راغلي وو موږ خو زموږ پیدایش دلې سوي دي موږ ګسه تللي لا نه افغانستان دا چمن مو لیدلي لا نه دي دا بارډر ته تللي لا نه ژوند مو دلې په خوارۍ زحمت تېر سوی دي اوس خو ځای اوس خو زه سرکار د حکومتونو فیصلې دي او پرېکړې دي اول دا دی چې له هغه حکومت لکه چې طالب چارواکي دي په افغانستان کې دا وخت حکومت د دوی په لاس کې دی له هغوی څه غوښتنه کوي د هغوی څه دا غوښتنه موږ غواړو چې مطلب دا کډوال روان دي دا خلک بېوسه دي د دې څه دي مدد وکړي د دې څه دي مرسته وکړي دې ته د ځای ورکړي دې ته یو خوارۍ پر کور باندې پر یو نفر باندې یو خوارۍ ور برابر کړي چې یو روزګار یې برابر کړي چې مطلب هلته پر کار سي د خپل کور وساتي و دې خلک دې بېروزګاره دي چې هلته ورسي کار و کسب یې دلته پاته سو پیسې هم پاته سو اوزار هم دلې پاته سو نو هلته بس په میدان دغه یې ډاګ ولاړ دی یو شی نسته خپل یې وګوله ډوډۍ ته به دې یاریانې څه چم وکړي نه ستاسو پلار را کډه سوی ته دلته پیدا سوی ته روان تا واده غوښتی ما خو واده کړی دی و درې بچیان مې دي نو څه باور لري په افغانستان کې به څومره وخت پاتې سي او د افغانستان کې به دا کډې هلته تر څو پورې بیا به آبادي جوړه سي روغ به سي افغانستان کې به بیا خلک کډوالۍ ته اړوي نو دا خو نه ده معلوم دا خو الله ته معلوم دی چې اوس به دلته موږ ګوره خلک وایي موږ 40 کاله په پاکستان کې تېر کړي دي څوک وایي 10 کاله تېر کړي دي نو چې هلته ولاړ سو نه ده معلوم 10 کاله تېر کو 20 کاله تېر کو نو پاته سو نه سو پاته سو ولاړه د کرزي صاحب په حکومت کې بیا د ډاکټر صاحب اشرف غني په حکومت کې او په هغه کې خلک ولاړه بیا بیرته راغله که نه راغله یو څه برته راغله یو څه پاته سو نو هغه خلک دا د برته روان دي تر اوسه هغه خلک خپل کرایې نه دي برابر کړي په پورونه راواوښتي دلته خلک څه پور وکړي ځایونه یې جوړ کړي دا د سم تیار ځایونه پاته دي بیا د دغه ځای مالیې والا خلک هم چې دي وروره جانه یو خو دا دی چې ستا د مجبورۍ ګرده پیدا اخلي یو خو ورور جان شی دی په نیمه ریټ د نیمه لا نه اخلي د 1 روپۍ شی دی په 10,000 روپۍ واخلي تاسو اوس په څو نیولې دغه ګاډۍ خو موږ تر اوسه نه دی نیولې تر اوسه پورې موږ ګاډۍ نه دی نیولې د دې بعده موږ نیسو ګورو چې یو څه ارزانه سي مطلب یو څه کښته سي یو څه په لاره باندې راښکش دي لارې هغه هم خپلې کرایې پورته کړي دي هغه خو کرایه نه دي پورته کړي هغه خلک خپل په مناسب باندې ځي چې مطلب هغه ته څونه واره کوي په هغه ډیزل خوري کم خرچه پر دی راځي دي پر لاره 10 ورځې بند دي 2 ورځې بند دي 6 ورځې بند دي دا خو غټ ګاډیانې دي سر د خلاصو دی خو داسې مطلب د یو چا د کډې څه د مجبورۍ فایده نه اخلي دا خلک دی 10 ورځې بې خوبه یي بې روزګار یي بې دغه یي نو دوی خو خپل د مناسب پر کرایه باندې ځي دا خلک خو د دا ماشومانو سره هم خبرې کوو زه ستا نوم څه دی اقبال سبق دی وایې هو چی دی وایې قرآن مجید دی وایې او سکول ښوونځی سکول نه ښه ته دلې پیدا سوی په دا کیمپ کې دلته څو کاله عمر دی دی اوس ته د څو کال وې د 11 کال نو دلې به یې پاتېږې که ځې ځم چیرې به ځې افغانستان کې به کوم ځای ته ځې په خبر یې کابل ته به ځې ښه کابل ته به ځې اوکې نو هلته کور ځای مځکه ښایسته په خبر یې اوکې ما نیم کور ځي اوس نیم کور بیا هلته ځای جوړ کړي بیا مې جوړ سو ستا شونډان ولې وچ دي ستړی کار دې وکړئ نه دلته دې همزولي ملګري انډیوالان دا به ټول در څه پاتېږي بیا به دا ځای یادوي کوټه به یادېږي کوټه به دې یادېږي که به دې نه تا کابل لیدلی دی که دې نه دی لیدلی نه دی لیدلی مننه ستاسو نوم څه دی علاودین ور د کوم ځای د چمن یم د چمن یې ته خو به ښه خبر یې هلته به حالات په چمن کې دا وخت څه حال دی حالات خو چمن کې خورش ډېر دی دا کډې ډېرې په تکلیف اوړي ډېرې په زحمت 3 شپې 4 شپې دا رش کې ولاړې څوک پیسې دې نه اخلي څوک څنګه یي څوک څنګه یي له کوټې څخه تاسو تر بولدکه پورې تاسو رسوئ یا د رنځرګي پورې رنځرګی په کوم ځای کې
کندهار څخه لږ په دې خوا دی. ښه نو تر هغه ځایه پورې تاسې کډه په څو وړئ له کوټې څخه کډه په څو یاره د دې ځایه څخه موږ کوټه په 1,20,000 روپۍ اوس باروو. اوس یې باروئ. نو هلته تاسو چې دا خلک وړئ بیا په لارې څه مشکل وي په اړولو کې تر دا دروازه چې تېروئ څه مشکل وي څومره وخت انتظار وي ستاسو ته؟ یاره نور مشکل نشته بس دغه ډېر رش دی چې اوړې په ډېر تکلیف سره 2 شپې 3 شپې په دالۍ لاړې دا ماشومان بالا یې خو بیا هم د چمن خلک یې خدمت کوي ډوډۍ ورله راوړي خو نو دغه بس بل تکلیف یې دا دی رش د رش د وجې چې سرکار ډېر په تکلیف یې لکوي مطلب یوه چکین کوي پاکستان سرکار او هغه غاړې ته چې ور واوړئ بیا هلته بیا ازادي د دې ځایه ووت بیا خو نو چې هغه انځرګي له ورسېږي هلته چې بیا دوی دا کاډو باندې پیسې ورکوي دلته هم 2 شپې 3 شپې ګاډۍ ولاړې تاسو سره ولاړ او موږ ورسره نو دا استادانو دا د لاریو د ګاډۍ مالکانو خو به کرایې پورته کړي نه وي زیاته خو به نه یا بای مخکې لوړې وې اوس یې دغه ریټ دی 1,20,000 روپۍ کمپنیانو دا ګردو دا دغه سره کړی دی چې در دې به زیاتوب نه وي. او مخکې لا پاټونه سره کېدل یو بل کمیشنان سره خوړل اوس بالکل هغه نشته. اوس دا چا دا خبره احتیاط دا دغه یونین سره اختیار اچھا دغه یونین دا دغه سره وکړي چې دا کډوالو لپاره دغه همهغه کلی دی چیرې چې به له تېرو 1 لسیزې څخه شاوخوا زه دلته راځم وخت ناوخته او د دوی ستونزې د اوبو ستونزه د ماشومانو د زده کړې ستونزې او دغسې نور چې کوم مشکلات یو بجلی به یې نه وي یا به تکلیف د پولیسو لخوا څخه به ژورول کېدل یا دا خو اوس هغه کلی خالی دی. نن موږ ګورو چې په ډېر کم شمېر کې ماشومان دي. کله چې په پخوا موږ راغلو په تیرو کلونو کې بیا به دلته په سلګونو ماشومانو بازۍ به وي لوبې به وي. اوس ګورم چې د هر ماشوم شونډان وچ دي او د هر سړي مخ ډېر زیاته هغه خفګان او درد او هغه د مهاجرت هغه نه بیانونکی غم پکښې څرګند دی. هم په دې هیله چې دوی به هلته بیا یو نوی ژوند پیلوي او هلته به آبادېږي بیا به کومې کډې ته نه اړ کېږي. خو ویل کېږي چې سیاستونه چې دي یا ریاستونه چې دي هغه زړونه نه لري. نو ګوره چې د افغانانو او د دغه بېوزلو افغانانو لپاره د کوم چا د کومو ریاستونو زړه ودردي او دوی د تل لپاره په ارامه کړي.